دویمه خبره ما دا کړې ده د وصیفیانو جاهلانو رد را باندې کړی دی چې ما دا ویل په شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمسیانو کې راځي دا سید دی دا د بغداد د ده په باره کې خلک دا وایي چې د ده دوبي مړ سو بیا خلکو په قبر کې بیا یوړی قبر ته شخ سو بیا فرشتې ورته راغلې هغه ورته وویل رب دې څوک دی زه والا رب نه پېژنم هغه ورته رسول دی رسول هم نه پېژنم وایي کتاب وایي دا هم نه پېژنم هغه ورته څنګه سړی وایي زه خو شیخ عبدالقادر جیلاني دوبي یم هغه ورته ویل ښه ته د شیخ صاحب دوبي په دې وخت کې هغه په روحاني طریقه ورته حاضر سو اوس به موږ دا اوس دوې خبرې دلته کوم له علماو سره کوم له عامیانو سره نه کوم عامیانو کېدل چې په دې خبرو سره نه له علماو سره دوې خبرې کوم یو وارې دا کیسه چې چا لیکلې ده هر چا چې لیکلې ده د هر چا کتاب ستا حواله ورکړي زه له تا خالي دا پوښتنه کوم د یو عالم په صفت له تا دا پوښتنه کوم چې دا واقعه چې د دوبي ده دا رانقل چا کړل شیخ عبدالقادر جیلانی کتابونه علما سره پراته دي په دغو کتابو کې خدا کیسه نشته د ده تاریخونه چې چا لیکلي دي په دا تاریخو کې یو کتاب د ده په تاریخ باندې یو چا لیکلی دی هغه سړی خالص په دې خاطر باندې خلک درواغجن بولي چې دا د ده کیسې کړي دي د ده و دغه په زمانه کې 100 کاله فرق دی هغه 100 کاله له مخه تېر سوی دی دی 100 کاله بعد تېر سوی دی نو 100 کاله بعد چې یو سړی د 100 کاله له مخه سړي کیسه کوي نو حد اقل خو به دا وایي چې پلانکي اکا پلانکي اکا پلانکي اکا داسې ولیدل هغه بیا پلانکي ته وویل نو هغه بیا ما ته وویل ما زه نو دا دې درته کیسه کوم چې 100 کاله له مخه سړی تېر سوی ته اوس غږېږ واده دا رقم و دا رقم چا ویل چا نه سړی نه دی دا سړي نوم زه په دې نه اخلم چې دغو جاهلانو ته صحیح نوم لا ولا که ور معلوم وي چې د شیخ عبدالقادر جیلاني تاریخ چې لیکلی دی دې سړي دغه صیفیانو بریلویانو ته قسم په الله که صحیح نوم لا ور معلوم وي نوم یې لا په کتابو کې غلط لیکل سوی دی اصلي نوم یې هغه رقم نه دی زه دا نوم په دې نه اخلم دا هم یو قسم چیلنج دی نو دا د دوبي کیسه چا رانقل کړل دا د قبر حال چا راوړي دا خو به نو خامخا په کشف باندې معلوم سوي کرامتن به یو ولي ته دا ځای معلوم سوی چې دوبي مړ دی خدای نه پیژني رسول نه پیژني کتاب نه پیژني یعنی ته فرض که موږ به دی نه وایي چې دی کافر دی که نو یو خو دې خو نو کافر وایي چې خدای او رسول قرآن نه پیژني کافر خو وایي ودغه نو خدای نه پیژني کافر یې که رسول الله نه پیژني کافر یې که قرآن نه دی معلوم چې دا د خدای کتاب نو کافر یې نو حضرت یې فرض که دا دی مسلمان دا کیسه چا راوړل بس تا واورېدله ودې ویله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مصداق وګرځي بیا لوی درواغجنې چې چا را نقل کړې ده د ده د کتابو سره الحمدلله د صحیح روایت خو د دې خبرې ګر سره سته لا نه نو چې تا را نقل کړې ده او سند یې نسته نو ته خدای څنګه په سترګو ړوند کړی په غوږو یې کوڼ کړی او په عقل دې الله دونه توره شپه غوړولې چې بعد تا دا اورېدلې کرامت اولیاء او حق دی بلکې خلکو هر څه ویل ته منې دا داسې کذابین دي داسې دجالین دي بیا به نو حواله تا ته درکړي پر تا باندې بدلته ټاپه به در باندې ووایي دا خو پنچبری دی کرامت اولیاء ونه مني هلکه کرامت اولیاء خو خدای ور ثابت کړي بیا زه ومنم ته خو درواغ وایه نو چې شیخ عبدالقادر جیلاني چې دونه پاک انسان تېر سوی دی یو لوی بزرګ د خپلې زمانې تېر سوی دی ته خو درواغ پسې وایه نو زه دفاع کوم زه درواغ مه پسې وایه ته درواغ پسې وایه چې صحیح کرامات د اولیاءو ثابت دي په صحیح احادیثو باندې ثابت دي په صحیح روایتو باندې ثابت دي نو ستا ولې دی کور خراب هغه خلکو ته وښایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام د یو نه زر کرامات یې زه درته بیانوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام کرامات په صحیح روایتو ثابت دي د نور اولیاء کرامو د نورو مشایخو د نورو بزرګان حتی زموږ د زمانې د بعضې ولیانو کرامات په سترګو باندې یو نه زرو نفرو لیدلي نو خو دا ووایه ظالمه ستا خو داسې کور خراب دی بس په کتاب کې تورې لیکلي تا راواخیسته په کتاب کې خو زه تا ته 2000 حدیث د درواغو درښن چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې درواغ وایي د دې روژې په د میاشتې په برابر باندې د شعبان د میاشتې په برابر باندې د رجب په میاشتې په برابر باندې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلکو کمې درواغ ویلي دي در 2000 روایت موضوع زه تا ته درښیم نو درواغ خلک وایي په خلکو پسې نو ستا ولې د کور خراب دی چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معافوي درواغ پسې وایي نو بیا شیخ عبدالقادر جیلانی یا بازید بستامی یا نور اولیاء کرام یا شاه نقشبند رحمت الله تعالی هغه پرېږدي نو غوښ کاروبار دا دی ګراک زیاتوي موریدان زیاتوي
چې دا دروغ ورته وایي نو بلا څه چنده منده وي څه شکرانې به رامات شي دغه خو خلک نه راکوي نو چیرې خلک سړي تورکي درکړي نو زما ورونو زما پر دغو ظالمانو باندې کرامت د اولیاو حق دی زموږ د دیوبند علماو لیکلي دي دا زموږ ایمان او عقیده ده لیکن په صحیح روایت ثابت دروغ نه در سره منم دروغ ته د کاروبار دپاره وایاست الله تبارک وتعالی دې تاسې و تباه و برباد کړي د هدایت دغه خو نه یاست حقداره ځکه خو د رسول الله دشمنان یاست ځکه د قرآن دشمنان یاست صحیح دین مو خلکو ته تحریف کړی دی د صحیح دین مو خلکو ته بدل کړی پر منبر باندې به لاس لوی غټ ملا به یې ورور دروغ به وایي ولې دروغ وایي دا ټوله قرآن کې دونه ځای نشو پیدا چې د خلکو ته بیان کړي دا دونه په لکونو حدیث دي د الله د رسول سم احادیث په لکونو په زرون احادیث صحیح احادیث په صحیح کتابو کې دونه شی تا ته نشو پیدا چې خلکو ته بیان کړي او دی تا ته غوږ ونیسي او د دوی دپاره عبرت یا سبق نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو د بېدینۍ څخه وساتي زما د دې شیانو د بیانېدلو سره د دې خلکو سره هېڅ کار نه دی زه خالي دا ځای درته ښیم چې دا کاروباریان دي دا کاروبار در باندې کوي دا د تعویض په نامه کاروبار دی د زیارت په نامه کاروبار دی دولمبري په پیري کې دام کاروبار دی بلا څوکه قوم ورته بدل اوس بیا دا دندم بیخي ډېران قوم بدل که بلا آغا صاحب ځین جوړ شي سید دی دا کیسې الله جل جلاله دې دغو ظالمانو له شر موږ وساتي